سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. د ایران او اسرائیل تازه بریدونه. اسرائیل کې 8 تنه وژل شوي. پر اسرائیل او د ایران نننیو بریدونو کې د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. نړیوالو اژانسونو د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې په حواله ویلي چې وژل شویو کې ماشومان هم شامل دي. دغه توغندیزو بریدونو کې لسګونه تنه ټپیان شوي دي. د ایران له بریدونو سره هم مهاله د اسرائیل میلیونونه کسانو د خطر زنګ واورید او خوندي ځایونو کې پټ شول. ایران دغه بریدونه وروسته تر هغه وکړل چې اسرائیل نن سهار وختي د ایران د دفاع وزارت پر ودانۍ او د تیلو پر یو شمیر زیرمو بریدونه وکړل. ایرانی چارواکو د دفاع وزارت پر ودانۍ او یو شمیر نورو ځایونو کې د اسرائیل بریدونه تایید کړي، خو د مرګ ژوبلې جزئیات یې نه دي ورکړي. د اسرائیل پوځ وايي نن یکشنبې د غبرګولې 25مه یې په ایران کې ګڼ شمیر هدفونه په نښه کړي دي. په دغه هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هم مهاله د ایران تصنیم خبري اژانس د یکشنبې په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او دغه وزارت د څیړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تصنیم د ادعا له مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یو اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیل پوځ ویلي د ایران د دفاع وزارت د څیړنو او دفاعي نوښتونو څانګه یې د دې لپاره په نښه کړې چې د ادعا له مخې یې اټومي وسلو ته د ایران د رسیدو چارې پکې بخته تلي او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي ارشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم د یکشنبې په سهار په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه بیا پیل کړل. د اسرائیلو پوځ د یکشنبې په سهار وختي راپور ورکړ چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړې او له خپلو یې وغوښتل چې پناه واخلي. اسوسییټډ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې په دې بریدونو کې په یو استوګنیزه ودانۍ کې 4 کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ د یکشنبې په سهار وختي راپور ورکړ چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړې او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. اسوسییټډ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې په بریدونو کې په یو استوګنیزه ودانۍ کې 4 کسان وژل شوي دي. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپای پاسداران انقلاب ګواښ وکړ چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ووایي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوې چې له تیرو څو اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچیانو یو اټومي تړون ته د رسیدو هڅه کوله. ایران اوس د اټومي خبرو دوام نه توجیه کیدونکی کار بللی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي د شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې له لوړ پوړو ډیپلوماټیکو کایا کلاش سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجیه کیدونکي دي.